الرحمن الرحیم. زیاتره شاګردان دا پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو یو فلش بوټیبل کو یعنې وینډوز ورته انسټال کو، ځکه زیاتره کمپیوټر نن سبا چې دي سی ډي رام نه لري، نو موږ سی ډي نه لرو او سی ډي نه خلک استفاده زیات نه کوي اوس، نو زیاتره کسان د فلش نه استفاده کوي. نو څنګه کولی شو د فلش لارې اول په چې دی تاسو کلم د فلش لارې وینډوز کوئ، نو لومړی به فلش بوټیبل کوئ، یعنې دغه وینډوز به تاسو فلش کې اچوئ. خو اول خبره دا چې تاسو سره باید چې د فلش د 8 جیبو څخه زیات اوسي، یا 8 یا د هغو 8 څخه زیات وي، ځکه چې کومو کې بیا فایل شاید ضایع نه شي، نو ستونزه پیدا کړي. نو تاسو سره څو شیونه ضرور دي، بلکې 2 شیونه فعلا ضرور دي چې یو ته ویل کېږي آیسو فایل. آیسو فایل درته پکار دی چې تاسو باید دا ځان سره ولرئ او ورسره بل چې دی تاسو فلش ولرئ. ولی یو بل څه چې ایمیج فایل ورته ویل کېږي هغه چې دی که چېرته نه اوسېږي، زه تاسو ته اصلا چې دی په د رن د لارې تاسو له چې دی سی ام ډي چې ورته ویل کېږي د هغه د لارې زه تاسو ته دغه کومه بوټیبل کومه فلش بوټیبل کوم. نو تاسو به راشئ چې دی د رن شارټکټ چې دی وینډوز آر دا مو چې وواله دلته به راشي او دلته ولیکي سی ام ډي به ووهئ او ام خلاصیږي. که چیرته د دې ځنه نه راځئ نو سمپل راشي دی سرچ برخې ته لاړ شئ، دلته ولیکئ سی ام ډي، نو سی ام ډي کې دلته کمان پرومپټ راغلی، په دې باندې سمپل یو کلیک وکئ او دا رن از اډمنسټریټر کوي، اډمنسټریټر باندې به کلیک وکئ، تاسو له دا خانه خلاصیږي. نو زه به دا لکشن ته داسې راولم او بل به لکشن ته زوم به کو چې په دې رقم چې هغه کوډ تاسو ته صحیح معلوم شي. ښه اوس چې دلته راغللی نو دې ځای کې به تاسو چې دی لومړی به ولیکئ ډیسک پارټ، دا به ولیکئ. د ډیسک پارټ نه چې دی پس کله چې تاسو دا ډیسک پارټ مو ولیکه هغې نه پس به یې ولیکئ لیسټ ډیسک. باید اشتباه نه اوسېږي ځکه دا د کوډینګ دی او کوډینګ کې تاسو ته چې دی دقت به ډېر کوئ. نو چې کله مو ولیکه تاسو ګورئ موږ سره چې دی کوم ډیسکونه چې موږ سره دي هغه یې موږ ته راکړل چې موږ سره لومړی زما کمپیوټر چې دی 465 جی بي ټوله ابیسۍ مطلب داسې ده، ولې ما سره فلش بیا چې دی 465 چې څه پکې دلته یعنې هغه 850 موږ ته دلته ښودل کېږي، خو زه بیا پوهېږم چې زما ډیسک چې دی یعنې زه غواړم زما فلش چې دی همدغه ډیسک نمبر 1 کې دی. نو تاسو به دلته ډېر زیات پام کوئ، داسې نه چې تاسو نه ډیسک 0 انتخاب شي، که ډیسک 0 انتخاب شي نو کمپیوټر کې څومره ډیټا چې وي هغه ډیلیټېږي. نو تاسو عموما کوشش کوئ چې تاسو ته معلوم وي 100 جی بي دی او کم یو دی. زه پوهېږم زما فلش چې دی هغه ډیسک نمبر 1 دی. نو زه به اوس راشم او ورته به ولیکم سلیکټ ډیسک 1 داسې به ورته ولیکم او انټر به یې کړم. نو دې ماته ووایي ډیسک از ناو د سلیکټډ ډیسک، دا یې راته ووایي یعنې سلیکټ شلو. هغې نه پس به زه راشم دلته به کلین چې دی پاکول، یعنې زه به دا پاک کړمه. نو راشه دا کلین ووهه او هغې نه پس چې دی دا لږ چې کله کلین شي نو دلته موږ ته ګورئ بیا راته دغه یې راکړله، خو دې کې دلته اوس چې دی وایي هاز انکاونټر ان ایرر، یعنې لږ څه ستونزه پکې شته دی سیسټم کې. نو د کلینینګ دلته چې دی صحیح ډول کلین نه که ځکه هلته چې دی یو ځل فارمټ شوی دی مخکې ځو، خو تاسو ته چې دی دا مستقیما ځکه هغلته ما په دې کې چې دی فلش مو چې دی بوټیبل هغه نه مو چې دی ایستلی دی او هغه چې دی بیا فارمټ کړو، خو خیر تاسو ته دا مشکل نه درکوي. نو زه راځم یو ځل بیا کلین کوم چې ورته یم کلین یې کړه. نو دا ځل په بیا هڅه کوي تر څو چې دی په صحیح ډول دا کلین شي. دلته ګورئ اوس دا دی کلین شلو، موږ ته چې دی وایي چې د ډیسک پارټ سکسید ان کلینینګ د ډیسک، دا موږ څه کلین شلو. نو هغې نه پس چې دی کله مو دا کلین شلو نو تاسو به اوس راشئ دلته به ولیکئ چې دی کریټ باید اشتباه نه اوسېږي په دې لیکلو کې. نو کریټ پارټیشن کریټ سپیس کریټ پارټیشن چې د پرایمري دا به ولیکئ، څه رقم چې ما لیکل همدغسې باید تاسو هم ولیکئ. کریټ پارټیشن پرایمري دا به ولیکئ، هغې نه پس به یې انټر کړئ او
هغې نه وروسته چې دی تاسو له یو بل آپشن لکه ګورئ دا هم چې دی سکسیس شولو کامیاب پس سر ته ورسېدو د دې نه پس به تاسو ولیکئ چې دی فارمټ اف اس ایکوال مساوي علامه او د دې نه ان ټي اف اس خو دغه کویک ورسره اخې لیکلي که مرته هم لږ زر یې راته که نو که کویک ونه لیکي نو بیا به ډېر وخت تاسو نه نیسي نو دا اوس چې دی موږ ته څه کوي دا ګورئ دا پرسنټ یعنې هغه فیصدي دلته موږ ته ښیي چې څومره چې دی کمپلیټډ شوې ده خو لږ به دلته منتظره پاتې شي تر څو چې دی دا موږ ته کویکلی فارمټ شي کم دغه مو چې ورچولی دی فلش هغه موږ ته فارمټ کوي نو تر څو چې دی عیار شي برابر شي دغې لپاره او بل چې دی دغه ګورئ څه چې په دې کې دا هر څه ختم شلو ویلم چې دی اصلا پاک شلو مطلب کامیاب ترسره شو د دې نه پس به بیا تاسو څه وکئ اسین به ووهئ اسین به ولیکئ اسین او انټر به یې کئ تر څو دا داخل شي او د اسین نه وروسته چې دی دا هم چې دی اسین شلو موږ ته یو میسیج هم راکړي دلته نو ما زوم کړی دی نو د دې تر شا معلومیږي بیا او اوس به د دې نه پس رابشم دلته بیا اوس اکټیو کړمه دلته به اکټیو ولیکئ فعاله او انټر به یې کئ دا ګورئ دا هم چې دی اکټیو شلو ګوره مارک د کرنټ پارټیشن از اکټیو او اخیره کې به ولیکم چې دی اگزیټ یعنې خارج ته او یو ځل بیا ولیکه که بیا ونه وت اول کې قوت هغه دی که نه بیا ورته ولیکئ اگزیټ او بس دا کلیر ښه اوس کله چې دا ترسره شلو نو زه اوس څه کوم دلته چې دی راځم او دغه فایل ته اوس چې دی زه د دې نه دغه اچوم یعنې زموږ هر څه دا اماده شلو اوس فقط هماغه فایل ته به لاړ شي او د هغې نه به تاسو دغه ور واچوئ دلته هغه فایلونه به کاپي کړئ او دلته به یې واچوئ هغه څنګه دلته به لاړ شي ما سره ایمیج فایل دلته شته دی داسې کې وګورئ دا ما سره آیسو فایل دی سوري آیسو فایل پر وخت دی باندې چې دی دا اوس اوکې کوي کومه سی وي اوکې کوئ دغه کې وي اوپن کوئ نو اوپن ویت ایکسپلورر کې زه اوپن کوم چې کله کلیک کوئ تاسو ته چې دی دا غونډ خلاصیږي یعنې مطلب دی کې چې څه فایلونه دي ټول موږ ته خلاصیږي او دا سرچ کې لیک شانته دا چې کله خلاص شلو دا فایلونه به ټول انتخاب کې داسې دا د وینډوز خپل فایلونه دي دا راواخله کاپي که داسې او لاړ شه همدې خپل فلش ته دې لاړ شه دا ګورئ په دلته لاړ شه او دا دلته کاپي که سمپل راشه او پیسټ یې که بس دا د نه وخت نیسي نور نو دا چې ټول تر اخره 100 پورې ورسېدل 100% کمپلیټ شلو یعنې مطلب دا فایلونه ټول دې ته ورسېدل یعنې ولیږل شلو د دې نه پس دې نور فلش راواخلو نور ته وینډوز کولی شي خو که چېرته ته دا فلش دې په یو کمپیوټر کې واچي چې وایرس یې لرودلو نو هغې نه پس بیا ستا کمپیوټر د دې نه ته بیا دغه نشي کولی وینډوز نشي کولی ډېر حساس دی نو کوشش کوه چې باید داسې فایل کې دغه وانه چوي دا کمپیوټر کې چې هغه وایرس ولري ځکه ډېر زر دې ته وایرس رسېږي بیا هغې نه بعضې وختونو کې که چېرته د وینډوز کول او ډرایبونه چې دی یا ډیلیټ دې کړلو یا مطلب هلته د نیکس کار نه کولو یا درته ویل چې موږ دلته وینډوز نشي انسټالولی نو پوه شه ستا په دې دغې ته وایرس در رسېدلی دی یو اس بي ته دې وایرس رسېدلی نو بیا د سر نه چې دی تاسو کولی شي بیا چې دی دغه بیا به بوټیبل کوئ نو دا تر 100 پورې رسېږي چې ورسېدل بس تاسو فلش عیار دی انشاءالله